یوې مېرمنې ته داسې سزا ورکړل شوې، زه بیا هم ډېره بخښنه غواړم چې زه دا خبرې کوم چې د سینو څوکې داسې ومرول شي په دغه باندې، دا څومره سخته سزا ده. یو چاته داسې سزا ورکړل شوې چې د خولې په خوله کې د اوبو پایپ ورکړی، اوبه یې پرې راخوشې کړي چې د هغه د معده د اوبو نه ډکه شي. یو څوک نوکان ویستلو، په لختو وهلو، دا خو عادي کیسې دي. له کوڅیو تړل، داسې فکر وکړئ یوې مېرمنې سره چې موږ خبرې وکړې 24 ساعته دا یعنې زه کله بیخي نغونه مې ورته راضي شي چې 24 ساعته ته یو څوک له کوڅیو تړي، له ویښتو یې تړي، یعنې دی به څومره لوی ظلم کړی، ده به ملا هیبت الله وژلی. یعنې که په قتل شي خو طالبانو څومره قتلونه کړي، څومره انسانان وژلي، ده خو به نه څوک وژلی، نه به یې د چا مال خوړلی، هیڅ شی به نه کړی، فقط یوه خبره یې کړې ده چې زما حق ماته راکړه. زه ولې تعلیم ته نشم، زه ولې کار نشم کولی. یوه کونډه ښځه چې هغه اچار جوړي، تاسو فکر وکړئ اچار د ډېر غربته چې کونډه د ماشومان ورته غاړي دي، هغه اچار جوړي، د اچار یو وړوکې فابریکې په کور کې جوړه کړې ده، یو څو ښځې مسر کار کوي، دوی پسې ورځي نیسي، ورته وایي چې ته د دوی په اصطلاح د امیر المؤمنین له امره سرغړونه کوي، دلته ستا کور مخې ته سړي راځي. نو سړی ته دا نه پرېږدي چې دا بیرون لاړ شي، نو دغه اچار یې جوړ کړي دا په غواګانو وخوري، خو دا خو به خامخا یو چاته ورکوي چې ویسي خرڅ یې کړي، خو یو څوک خو به راځي د کور مخې ته، ته دا نیسي بندي کوې او ته دا بیا دومره شکنجه کوې چې دی بیا چې د زندان راخوشي کېږي لکه د لیونۍ غوندې خوب ورته نه ورځي. یا یو مېرمن چې خاوند یې په یو بل ولایت کې کار کوي، دا مېرمن راځي، لوري ناروغه ده، لوري دومره سخت حالت کې ده چې نور کوما ته تللې ده، هېڅوک یې نشته په کور کې. خاوند یې خپل یو دوست ته چې د دوی خپلوان هم دی زنګ وهي، ورته وایي چې لاړ شه زما کور ته، او زما مېرمن او ماشوم او مور مې د دوی بوزه ډاکټر ته روغتون ته، د ننګرهار سردامي روغتون ته چې بستر کړي، دا تللی دی، هغوی راخیستي دي، بولي د ماشومه بستر شوی دی. هلته چې پوښتنه شوې ښه څه یې ولا زه خو د خپلوان یم، هلته کوم طالب به وي، هغه عاجل استخباراتو امر بالمعروف ته زنګ وهلی، هغوی پسې راغلي، ښځه او خاوند، ښځه او دا سړی دواړه نیولي دي، 3 میاشتې زنداني کړي دي. 3 میاشتې زندان نه وروسته 100 دورې وهلي چې تاسې ناجایزه اړیکه لرئ، تاسې ولې دا ستا محرم نه دی، ته ولې ورسره راغلي؟ محبوب شاه صاحب بخښنې ډېر په بخښنې سره ټولو مخکې نه مې مایک خلاص کړه او خاص یو پوښتنې ته راوختم. اول خو سلامونه درنښت خدای چې ټول به جوړ یاست. زه 2 وړې پوښتنې لرم. اول خو محبوب شاه صاحب د طالبانو 13-15 کلنه دوره، اوس هم د تقریبا 6 کلنه دورې را روانه ده چې تقریبا 11 کاله کېږي. په دا 11 کاله کې د طالبانو داسې یو کار ما ته راوښیي چې دا د خیر کار کړی، دا اولنۍ پوښتنه ده. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دغه تېر 20 کاله 15 کاله تېر او تېر 20 کاله چې همدغه تروریسته ډله د جمهوریت په مقابل کې جنګېدله او د ټولې ناټو په مقابل کې جنګېدله، البته د دوی جواب دا و خلکو ته چې موږ ناټو په مقابل کې جنګېږو او په وطن چې د اشغال ده. په دا تېر 20 کاله کې چې دوی کوم جرمونه کړي دي، چې کوم جرمونه په تېر 20 کاله کې دوی کړي، دغه هیومن رایټس یا حقوق بشر د دوی په مقابل کې څه وکړو چې تاسې اوس هم کوم راپورونه یا کومې دوی چې موږ او تاسې افغانانې مېرمنې ټورچر کوي یا موږ او تاسې په سرحاو سرتېرې چې ټورچر کېږي او په دغو کې پراته دي، پل چرخي کې پراته دي، او اکثریت یې موږ او تاسې هزاره خوندې دي چې هغوی په ډېر تعداد باندې هغوی د لوګر کې چې کوم یو 20 عمل ته انتقالېږي او هلته په زندان کې پرتې دي. آیا دلته د حقوق بشر به څه وکړي چې دا تېر 20 کاله د دغو په مقابل کې چې دوی هغه جرمونه چې هغه نه په قرآن کې راغلي و، نه په ریاضي کې راغلي، نه په کیمیا کې راغلي، دوی ورباندې څه ونه کړو، له همغه خلک یې راواست. د افغان ټکی هم قومي ده هم سیاسي ده. زه درته وایم چې جناب ډاکټر صاحب دغه د نیشن سټیټ تیوري چې خلک په 20مه پیړۍ پورې تړي دا ساوه کوي. نیشن سټیټ تیوري د 14مې پیړۍ د تاسې د قلم سره واخلي، د 14مې او د 15مې پیړۍ هغه ده فکر ده، او احمد شاه ابدالي د 18مې پیړۍ یا د 14مې پیړۍ سړی هغه افغانانو ته د نیشن سټیټ دغه کنسپټ ورکړه، او دا یې بهترین حل و ځکه افغانستان
ملوک توایفي و او ټکول سوی سمتي وغیره وغیره همدغه یوازینی د راټیلیدو بهترین فورمول همدغه نوم و. که تاسې قلم سره واخلئ، که تاسې دغه تاریخونه وګورئ، که تاسې زه دغه تاریخ سلطنت هندوستان وګورئ، په دلی کې پروت تاریخ سلطنت دلی، او که تاسې د ایرانی اثار را واخلئ، ویلیم هیګ را واخلئ، او په همدې طریقه باندې فرشته تاریخ زه ډېر به کوم د فرشته صاحب را واخلئ، او همدا رقم که تاسې د نهمې پیړۍ د تبري ماخوذات چې بیا ابن خلدون هم ډېر راخیستلي، که دا را واخلئ، په دغه سیمه کې د دغې سیمې سیاسي وجود و، بلکل و. داسې هر څوک وایي چې د دغې سیمې سیاسي وجود نه و، هغه له تاریخ سره نابلد دی. د دغې سیاسي وجود یو ځانګړی شناخت و، او هغه ځانګړی شناخت افغان و. داسې مختلفو خلکو موږ په مختلفو نومونه یاد کړي وو، دا بېله مسله ده. نو موږ دا وایو د بېلګې په ډول زه بنیري صاحب ته یا د بنیري صاحب غوندې نور موږ ډېر مخلص ملګرو نه پوښتنه کوم چې بنیري صاحب د تا سیاسي هویت په نورې نړۍ ته څه شی ده؟ هغه وایي د ما سیاسي هویت پاکستانی ده. د ما سیاسي هویت څه ده؟ د تا سیاسي هویت افغان ده. ښه چې د ما سیاسي هویت افغان ده او تا سیاسي هویت پاکستانی ده، نو ته چې ما سیاسي هویت استعمالوي، بیا ته راته وایي چې نه د ما قوم افغان ده. خو دلته خو موږ یو ستونزې سره مخامخ یو، هغه دا ده جناب ډاکټر صاحب چې موږ په دغه سیمه کې دا درې تاسو د شي سره بالکل بلد یاست، ځکه ډاکټر یاست، خو د خلکو لپاره د خلکو په خاطر باندې خبره کوو. دا لاندې ملګري سم ناستي درې شیانو سره موږ ګیرو، لاس او ګریوان یو. دا مهال یو د نړیوالې هیجموني سره مخامخ یو، یو د ریجنل هیجموني سره چې هغه پاکستان سره لار ده، پاکستان ده، ایران ده وغیره. درېیم موږ د پولیټیکل ایکو سیستم کې راګیر یو. دا پولیټیکل ایکو سیستم هغه جال ده چې کله د ډیرو خلکو مفادات سره ګډ سي، هغوی مجبور او مکلف دي چې بیا ورته اکشن وکړي، ورته کار وکړي. د بېلګې په ډول زه یو مثال در کوم. د افغانستان په ستونزه کې د ایرانیانو، د افغانستان په شورش کې د ایرانیانو ځان ته ګټې دي، د پاکستان ګټې شته، د مرکزي هیواد د اسیا هیوادونو ګټې شته، د روسانو ګټې شته، حتی ایون د عربانو ګټې شته. کله چې دغه ټولې ګټې یو بل په میز باندې کیندي، بیا دوی یو جال جوړوي. دغه جال دوی یو د بل ګټې سره ساتي. ایران خپل شرایط کې دی، پاکستان د یو ګټو سره دغه نسی خیال ساتي، پاکستان خپل ګټې کې دی. یعنی دغه پولیټیکل ایکو سیستم یو د بل ګټې ساتي. افغانستان په پولیټیکل ایکو سیستم کې راګیر ده. افغانستان د مرکزی اسیا غاړه هیواد ده، په دې کې شک نشته. داسې د جنوبي اسیا سره او د مرکزی اسیا پل ده، غرب ته پل ده وغیره وغیره، ډېر شیان شته. اوس نو چې کله ته له پولیټیکل ایکو سیستم سره مخ یې، لاس وګریوانې، چې کله ته د پاکستان له هیجمونیک پاور سره مخامخ لاس وګریوانې، انټرنیشنل هیجمونی سره لاس وګریوانې، هلته موږ ته ډېرې هوښیارې پرېکړې کول پکار دي. موږ ته ډېر شعوري په شعور باندې کار کول پکار دي. د هالند که تاسو په یاد وي، په 2009 کال کې غالبا جو بایدن د امریکا د مرستیال رئیس جمهور دی، اوباما مرستیال، غالبا 2009 ورسم د ما دغه یو بیان یاد ده. هغه یې غجنه یو بیان ورکوي، موږ ملت جوړونې ته نو تللی. بیا داسې نورم ډېرې بیانې وسوې چې موږ ملت جوړونې ته نو تللی، موږ ملتونه نسو جوړولی. د دې معنا دا وه چې د افغانستان په تړاو باندې امریکا او سیمه ییزې هیجموني دا ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به تاسې ملت جوړونه نه کوئ. پرېږدي دا داسې همداسې ماته ټولنه وي، قبایلي ټولنه وي، دوی یوه پرېکړه ونیسي کولی، یو تصمیم ونیسي کولی. په دې کې د پاکستان ډېر لوی شرایط یې ایښي وو، ځکه د افغانستان د ملي اردو داسې نور ډېر شیان. زه دا وایم چې بعضې تعریفات باید رامنځته سي، او هغه تعریف دا ده چې افغانستان افغان د موږ سیاسي هویت ده، دا د موږ قومي هویت نه ده. په اوسنیو شرایطو کې قطعا، ځکه سیاست خو بدلیږي، ګټې خو بدلیږي، را بدلیږي. په اوسنیو شرایطو کې افغان د موږ سیاسي هویت ده، د موږ د جغرافیې شناخت ده، او په دې جغرافیه کې د افغان ټکی په هر افغان باندې اطلاق کوي، په هر انسان باندې اطلاق کوي. که دغه څوک رانه اخوا ته انتقالوي، نو د دې معنا دا ده چې د موږ ټولنه ملت جوړونې ته نه پرېږدي، موږ یو کنفیوژن سره مخامخ کوي. نو زه هم یو خو د تعریفات غسي ډېر واضح سي باید. یوه دومه خبره دا ده، جناب یوسفزی صاحب تاسو ډېر ښه توضیحات ورکړل، او زه د سره تاسو سره بالکل موافق یم. لیکن یو شی ده، یو ګراوند ریالیټي ده،
یو په جذباتو باندې خبرې کول دي. ګراوند ریالټي بل څه وایي؟ ګراوند ریالټي دا وایي چې پښتون بالکل کنفیوز ده. کوز پښتون وطن د مخ کنفیوز ده. ځکه که ته په پارلیمنت کې وګورې د بلوچستان اسمبلی کې د آزاد خیالو یا د نشنلستانو یا د توکمپالانو یو سیټ ده، احمد فضل الرحمن 14 سیټه دي، 9 سیټه دي، 12 سیټه دي. که ته په خیبر پښتونخوا کې وګورې د نشنلستانو یو خلکو په اقلیت کې دي. بالکل اجازه ده که شانسب بالکل استاد مهرباني زکه تاسو مثال ویل چې په امریکا کې ناس په امریکا کې اوسېږم دی جبر له خاطر تللم اوس مجبور یم. نو دا خدا معنی نه لري چې ما د څوک افغان نه وي راته وایي چې ته نور افغان نه یې. زه افغان یم. تاسو که په هند کې کوم افغانان چې هند ته کډوال شوي دي هغوی اوس هلته هندي تابعیت لري، صحیح؟ یا یو وخت کې احمدشاه بابا تر هغه ځای پورې تللی و، د سوریانو واکمني وه، دې ته ورته نور هم ډېرې واکمنیانې تېر شوي، پښتانه افغانان هلته تللي وو. مګر هغوی اوس هم وایي چې زه افغان یم، خو زه دا حق نه لرم چې ورته ووایم چې نه ته افغان نه یې، ته اوس هندی. یا زه یو چاته ووایم چې ته دا حق ته افغان نه یې، ته پاکستانی. دغه کټ مټ دا نریټیو خو پاکستان مخې ته وړي. پاکستان وایي چې وروره په دغه جغرافیه کې نه سندی شته، نه پنجابی شته، نه بلوچی شته، نه پښتون شته. په دې جغرافیه کې چې ټول دی هغه پاکستانی دی. اوس دغه کوم مقاومت چې مونږ کوو، مونږ وایو چې نه دا افغانان دي، دا یو جبري کرښه تېره شوې ده، دا زمونږ خاوره ده، تر اټکه پورې د خاورې دعوه کوو، د اخوا د پښتنو دعوه کوو، او بیا کینو بیا وایو چې نه دا افغان. دا خو ډېره بده خبره ده. دا خبره ونه شوه. زه ډېر خواشینی یم او بونیره صاحب زه بخښنه غواړم چې په داسې یو ځای کې زه ناست وم او تاسو ته دا خبره وشوه. زه د هغه بیخي تاسو نه بخښنه غواړم. په هر حال موږ خپله بخښنه غواړو، دا خبره هېڅ مناسب نه وه. او بونیره صاحب دې هیله چې ته نه وبخښه، خو ډاکټر صاحب او درویش صاحب داسې هم نبي ده، زه په دغه انداز کې نه اخلم دا خبره. تاسو نه بونیره صاحب لیټرلی زه په حکیمانو کې د سیاسي ډیبیټ لپاره خبره وکړه. استاد ور باندې باسو درویش زه به استاد مایک نه دا حمزه بابا به درته ډالۍ کوم، دا تا ته ډالۍ چې دا استاد درد ور باندې کم شي. وای ما ټیټ ورته مکړه، خو دا اثر نه ټیټېده. شاید چې په ولپت کې زه افغان پاتې کېدم. مونږ ټول یو ورونه یو، والله چې یو لاس او یو درد یو، او مونږ چې دا خوار و زار یو او دا خراب یو او دا نه یوځای کېږو، دا وطنونه هم سره نه جوړېږي. مونږ د یو بل پښتون نه دی منلی. پښتون د پښتون ککرۍ ماته کړې، پښتون وجلی. جنرال اجق چا ووجو؟ جنرال اجق خپله یو پولیس راپاسې د عسکر د هغه د روزنې لاندې غټ شوی و، د هغه په اکاډمۍ کې زده کړې وکړې، د هغه د ریشې په غاړه وه، د هغه کې 47 ټوپکې په غاړه کې راپاسې ډز تورې سیاسي د برنامه د بل چا و، تورن ور باندې افغان شو. جبار قهرمان چا والیزو؟ عبید الله بارکزی پر قندار کې چا ترور کړو؟ سمیع الله ریحان ته بم چا کې خوسته د منبر لاندې؟ زاهد زړور چا والیزو په ایسارک کې؟ دا غټول سیاسي ګلمن چا وجو؟ خپل داور را پاسې د ګلمن په توپانچو باندې وه، په اسلام آباد په زړه کې شهید کو، او عثمان کاکړ چا وجو؟ دا خو ماغه خلک دي چې موږ نه قهرمانان وژني. په دې خبرو بړه نه ماتوي. اتوراب صاحب وایي اشنا د لونګین سره ما تیغ ګرځوه، ځکه بوی شوي رقیبان د شپې شکانځي او راځي، او دا څوک چې د پوګو د محبت لاسونه اچوي، اشنا هم دغه لاسونو کې چاړځي او راځي. دلته کلکه مبارزه پکار ده، حوصله به نه خرابوي. که یو کس خوشي خبره وکړه، په زرګونو ځوانان دې تر شا ولاړ دي. زه ته په منحیث د افغان رور د یو ځوان زه تا نه بخښنه غواړم په دې ځای کې چا بې نزاکتي کړې. استاد هم ناست دی، استاد نه هم بخښنه غواړم، تا هم غواړم، د ناستو د اورېدونکو خلکو نه هم غواړم، او دلته ځینې خلک په لوی لاس باندې د اتفاقۍ ته کار کوي. مهرباني استاد ته باور ورکړي چې هغه بیړه کې ده. استاد که ستاسو خبرې نه وي خلاص شوي، مهرباني خبرو ته هم راشئ، که نه دلته دا سوله خورکیل ته ډېر وخت نه انتظار ده. فکر کوم څه پوښتنه درنه لري؟ پوښتنه به واخلو بیا سوله. مهرباني. ډېره زیاته مننه قهرمانو استاد محبوب بونیره صاحب قدرمن او هغه رول چې دغه تشریف لري. زه واقعا تاسو د بحث تحلیلوس نه ډېره متاثره شوم، ډېر څه مې زده کړل. زه نورو پوښتنو ته نه راځم، زه یوازې تاسو نه خصوصا د استاد محبوب نه دا پوښتنه کوم چې تاسو فعالیت ولې په افغان سوشل میډیا کې کمرنګه دی، علت څه دی؟ ډېره زیاته مننه قدرمنو. ما غوښتل چې نورې پوښتنې هم ولرم، خو تاسو وخت کم دی، زه نه غواړم چې نورې پوښتنې مطرح کړم. ډېره زیاته مننه.
مننه بیبي. نه کینم نیم ساعت نورم کینم او خیر وسی کور رمضان. بیبي ډیره مننه ستاسو اخلاص، تاسو مینه کور رمضان. په سوشل میډیا کې خو بوي خو د ټیک ټاک کې زه نه ویم او دا هم د شینواری صاحب لطف د مهرباني ده چې زه په دې نه پوهیدم او یو شی یعنی سړی رښتیا خبره وکړي. یو بل اړخ دا و چې ما ځینې شیان پکې لیدل نو هغه داسې خبرې وي چې ما فکر کوم چې دلته به اوس جنګونه وي، کنځاوي به وي، بدرت به وي، نو بیا پکې لا اصلي بحثونو پاتې کیږو. ولې اوس دغه ډول بحثونه چې ګورو نو زه فکر کوم چې باید ډیر راشم ورته د ډاکټر صاحب مسکا، شینواری صاحب، د صدیقي صاحب، د دوستانو لطف دی، بونیره صاحب نور. نو زه بونیره صاحب خو خامخا په هر اونۍ کې او 2-3 واري خو په د افغانستان په هغه تازه موضوعاتو بحث کوو چې سره روان دي، ورسره چې کوم موضوعات په هغه باندې انتقادي کتنې ملرو لګیا یو په البته په نورو فورمونو کې، نه په ټیک ټاک